واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. درنو حاضرینو، نن چې موږ تاسو په کوم مناسبت راټول شوي یو لوی افتخار لرو، یوه لویه لاسته راوړنه لرو. د دې افتخار او د دې لاسته راوړنې مبارکي د افغانستان مسلمان باثباته او غیرتمن ولس ته وایو او د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته. ورونو، په نننۍ ناسته کې څو بدلونونه موږ تاسې وینو. یو له هغو بدلونونو نه دا ده چې موږ چې دا 20 کاله مبارزه کوله، نو بیا چې به کوم بندي له بنده راخلاصېدو یا به م راخلاصاوو، نو مجبور وو چې دا تبادله په یو بهرني هیواد کې وکړو، ځکه دلته هغه څوک حاکمانو چې افغانان یې نیول بهرنیانو ته په لاس ورکول. دا خو لرې خبره وه چې افغانان دې له بهرنیانو نه راخلاص کړي. او داسې اوس امریکایي لوری هم له موږ سره د خبرو او مذاکراتو له لارې د مسایلو حل ته راوړاندې سوی. دا یو ښه قدم ده، موږ د دې قدم هرکلی کوو. موږ په دې باور یو چې دا ډول قدمونه به نورو پرمختګونو او نورو لاسته راوړنو ته هم لاره هواره کړي، او موږ بیا هم دغه خبره په اثبات رسوو او رسول یې ده چې د افغانستان خاوره هیڅوک د نورو دپاره د تهدید په ډول نشي کارولی. پاتې ستونزې هم له خبرو له لارې هوارېدای شي، او امارت دې ته هم چمتو ده چې له ټولو نړیوالو سره، خصوصا له امریکا سره، که مسایل راځي هغه د خبرو له لارې حل کړي، او د سیالانو په ډول د میز په سر سره کینی او خپل مشکلات سره حل کړي. اسلامي امارت دې ته آماده ده چې د افغانستان اسلامي او ملي ګټې په نظر کې نیولو سره مثبت ګامونه واخلي او سخت اقدامات وکړي چې هم هیوادوالو ته ګټه ورسیږي او هم له نړیوالو سره پرمختګ ولرو. نن الحمدلله افغانستان د ټولو افغانانو کور ده او ټول کې آزاد دي. نن نه تنها د حاجي صاحب بشر او د نورو هغو کسانو چې په اسلامي امارت کې مسؤلیتونه ترسره کړي دي یا یې لري، د هغوی د خلاصون لپاره هڅې سوي دي، بلکې هر افغان چې د دنیا په هر کونج کې هر چیرته بندي وي او په تکلیف اسلامي امارت به هڅه کوي چې هغوی ته رسیدګي وکړي او د هغوی نصرت وکړي، د هغوی مرسته وکړي. په دې سلسله کې الحمدلله موږ توانېدلي یو چې په سلګونو اسیر افغانان په ځینو ګاونډیو هیوادو کې او د نړۍ په هیوادو کې له زندانونو راخلاص کړو او خپل هیواد ته یې راستانه کړو، چې تاسې به د میډیا له لارې هم لیدلي چې هم له اماراتو نه افغانان له بندیخانو راخلاصو کابل ته راورسېدل، هم د پاکستان د کراچۍ او د نورو سیمو له زندانونو راخلاصو، او هم په ایران کې د مهاجرینو ستونزو ته تر یو حده رسیدګي کړې ده. په آینده کې هم زموږ پالیسي دا ده چې افغانان که هر څوک وي، هغه د دې خاورې دي، هغه د موږ تنه وجود دي، هغه په اسلامي امارت دا حق لري. موږ په هغوی احسان نه اچوو، هغوی دا حق ده چې موږ یې پوښتنه وکړو، هغوی خپلو کورو ته راولو. لکه نن چې د حاجي صاحب بشر کورنۍ وخندوله، خوشحاله م کړه، ملت هم خوشحاله کړو، د ملت شمله م هسکه کړه. د خبري رسنیو په مخ کې غونډه ده، اوږده تقریرونه او لوی بحثونه نه کوو. په پای کې زه د اسلامي امارت او د امریکایي لوري له دواړو ټیمونو نه، له دواړو مذاکراتي ټیمونو نه مننه کوم چې پیچلي مذاکرات یې په مخ بوتلو او بالاخره یې نتیجې ته ورسېدل او دواړو هیوادو ته یې ګټه ورسوله. د تاسې له توجه او له راتګ نه یوه نړۍ مننه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. جزاک الله احسن الجزا. دا د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي صاحب چې
د موضوع په ارتباط باندې خپله وینا قدرمنو حاضرینو ته ورواروله. د پروګرام په دې برخه کې اوس هغه چا ته بلنه ورکوو چې نږدې 2 لسیزې ژوند یې په زندان کې تیر کړ او بالاخره د الله په نصرت باندې را آزاد شو. محترم ورور حاجي بشر حاجي صاحب ته په ډیر ادب او احترام سره بلنه ورکوو چې د سټیج مخې ته تشریف راوړي او له قدرمنو حاضرینو سره خپله وینا شریکه کړي او خپل احساسات له هغوی سره شریک کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ټول مخکې و ټولو دوستانو ملګرو او د اسلامي امارات مسؤلینو ته ټولو ته سلام کوم. نو اوس په د موضوع په ارتباط زما د بندي کېدو 12 کاله او 6 میاشتې په بندیخانه کې د امریکا کې نو د اسلامي امارت د مسؤلینو او د اسلامي امارت مجاهدینو کوششونو سره موږ د داسې زندان څخه راووتو چې هغوی موږ ته عمر ابدي قید راکړی. دا د حمد ورځ ده چې زه راغلم د افغانستان خپل په ملک کې د افغانستان په مرکز کې د خپل ورونو مجاهدینو مسؤلان د اسلامي امارت مجاهدینو سره یوځای سره ولیدل. دا ډېر د حمد خبره ده. الحمدلله الله دې توفیق نور ورکړي د اسلامي امارت د ټولو افغانانو د داسې زندانونو د مشکلات خلاص کړي او انشاءالله ملت په دې باندې مطمئن د اسلامي امارت د هر افغان دفاع کوي په هر ځای. بل او د زما تبادله زه فکر کوم انشاءالله دا به د افغانستان او د امریکایانو په مابینځ کې یو د سولې وسیله وګرځي. ولې یو امریکایي یم آزاد شو او زه د اسلامي امارت په واسطه سره خپل ورونو مجاهدینو په واسطه سره آزاد شو. دا ډېره د حمد خبره ده او ډېر د شکر خبره ده چې موږ الحمدلله داسې مسؤلین لرو، داسې مشران لرو او داسې امارت لرو چې هغه د هر افغان په هر ځای کې په هر ملک کې د هغه دفاع کوي او د هغه د خلاصون کوششونه کوي. او که اسلامي امارت د ټینګ عزم خبره نه وای زما د ازادۍ امکان هیڅ هم نه و، هیڅ امکان یې نه و. دا داسې خبره نه چې زه کوم، دا د دوی خبره ده چې هیڅ امکان یې نه و. نو دا د الحمدلله د اسلامي امارت مسؤلینو فاینلي دا موضوع حل ته ورسوله. نو زما شخصي دا غوښتنه ټول دنیاوالو څخه ده، د اسلامي امارت سره باید خبرو ته کښېني، باید خبرې سره ټولې موضوعات باید په خبرو سره حل کړي. افغانستان کې 40 کاله جنګ تېر شوی دی. روسان او امریکایان او نیټو د ټول دنیا قواوې دلته راغلي، دلته جنګونه کړي. هغو نتیجه نه ده ورکړې په زور باندې. دغه یوه لار ده چې هغه خبرو لاره د اول ابتدا زما برادر اخوند دا موضوع چې دوی شروع کړل، ما دا خبرونه تعقیبول. الحمدلله نتیجه دا معلومه شوه. امریکایانو دپاره هم خیر، 40 کاله جنګ وکړي، کومه نتیجه نه کوله، سړي هم بیا ضایع کېدل او پیسې هم مصرفېدلې
نه د ځان دفاع کولی شو نه د افغانانو دفاع کولی شو. الحمدلله اسلامي امارت اوس پر ټول افغانستان باندې 100% قدرت لري او ټول افغانستان په امنیت کې کړی. دا د ټول دنیا قواوې دلته وي په افغانستان کې هغو دا کنټرول نه دی راوستلی لکه دا اوس چې موږ ورته ګورو لکه څنګه چې اسلامي امارت راوستلی. نو باید دنیاوال هم د دغه څخه استفاده وکړي. باید اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ټینګ باید د اسلامي امارت سره کومک وکړي. نور ټوله نړۍ ولې په افغانستان د مشکلاتو څخه خلاص کړي. افغانستان د جنګ څخه خلاص کړي. د 40 کالو جنګ خلاص کړي، ختم. الحمدلله الله عز وجل و ټول دوستانو ټول ملګرو ته اجرونه ورکړي د دوی کوششونو، او الله عز وجل د ټولو شهداو شهادت قبول کړي، او الله د ژوندو مجاهدینو ته توفیق ورکړي چې خپل د ملت او خپل د خلکو امنیت خوندي کړي او خپلو خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، خپل خلک د ځان سره یو ځای. السلام علیکم ورحمة الله. جزاک الله بارک الله فیک. دا محترم ورور حاجي بشر حاجي صاحب چې خپله وینا یې قدرمنو حاضرینو سره شریکه کړله. قدرمنو حاضرینو چونکې مخکې هم میلمنو دلته ډېر انتظار کړی و، موږ د دعایې په ویلو سره د نن ورځې دغه ناسته پای ته رسوو. د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي صاحب ته په ډېر ادب او احترام سره بلنه ورکوو چې د غونډې د پای دعا وکړي. محترم حنفي صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، واعف عنا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله تعالی همه بندی ها را چی در افغانستان چی در دیگر نقاط دنیا از اسارت خلاص کند و الله تبارک و تعالی افغانستان را یک افغانستان مترقی، یک افغانستان همیشه آزاد و یک افغانستان آباد و ملت افغانستان را همیشه متحد، متفق و با هم برادر برای همیشه تا قیام قیامت یک کشور آباد و سربلند بگرداند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.